پښتنو غیرت پیدا کړي، بیا په غیرت پسې وګرځېږي، پیدا یې کړي، بیا چې ته پیدا کړي ماتې هم راولئ، سره کښېبو نو غیرت ته به ووایي، غیرت ته به ووایي چې ورور ته اوس دا څه په موږ کوې، دا اوس غیرت دی چې ته په ما ورور وژنې، په ما د اکا زامن وژنې، دا اوس غیرت دی چې زه د اکا زامنو ته جایداد نه ورکوم، خپل وراثت حق نه ورکوم، دا اوس غیرت دی چې زه لور خرڅوم، دا اوس غیرت دی چې زه خور خرڅوم. د غیرت ته به هم یو څه لاره وښیو، څه نصیحت ورته وکړو، دی به هم د سړي زوی کړو. ډېرو قدرمنو پښتنو ورونو، نن په زړه ډبره ږدم او بیا یوه خبره کوم. مجلس مې دروند دی، دی نه چې خلک راڅخوا بدي شي. د خور وجود رحمت دی، د لور وجود رحمت دی، او چې پر الله باندې څوک ګران وي، په رب باندې ګران وي، هغه ته هم خوندې ورکوي، هم لوڼې ورکوي. موږ خو د خوندو قدر نه کوو، عزت احترام یې نه کوو، نیلاموو یې. نه دا چې کباړي مال پاته سي، چې چیرې د یو تجار کباړي مال پاته سي، نو بیا راولاړ سي هغه نیلام کړي. دانه دانه نه خرڅېږي، نو بیا یې نیلام کړي په یوه ځای باندې. یعنې دا یو پالتو مال وي، کچړی. نو موږ خویندې او لوڼې لکه کچره داسې نیلاموو. بله یوه خبره کومه، پښتون په غیرت ډېر مین دی. اوس په غیرت موږ چیرې کوو؟ غیرت دا دی چې لور په خپله خوښه ورکړو، د ارمانونو احترام یې وکړو، د ژوند راتلونکي احترام یې وکړو، خور په خپله خوښه ورکړو، د دې د ارمانونو د دې د راتلونکي احترام وکړو، هغه په پام کې ونیسو. اکا به سړی مړ کړي، ورېره پکښې ورکوي، لور پکښې ورکوي، خور پکښې ورکوي، چې د بدو ځان خلاص کړي. دا ژوند دی، دا زندګي ده. په والله سړی پریشانه سي چې یو سړی یاره غیرت کوي، غیرت ښکاره کوي، مړي کوي، بیا وروره خوندې پکښې ورکوي، لوڼې پکښې ورکوي، ورېرهګانې پکښې ورکوي. زموږ تاریخ د دا کیسو څخه ډک دی. آخري خبره دا کوم چې دا غیرت پښتون دونې په مین دی، ځان یې تباه کوي، ژوند یې تباه کوي، لوڼې یې نیلام کړي، خویندې یې نیلام کړي، وروڼه یې مړه کړه، ځان قریبان یې مړه کړه. اوس دا غیرت تا ته څه شي درکړي دي؟ سرینه وټلې بولې ډوډۍ درکړې ده، نازولی یې، ارب ډالر یې درکړي دي، په بینک یې در اچولي دي چې دونه په مین یې لیدلی دي دی، سړی مڅې دې ورسره کړې ده. کم ناز یې درکړی دی چې ته داسې د غیرت دپاره لیونی یې، خلک وژنې، انسانان تباه کوي، خپل ژوند تباه کوي. د غیرت څه شي درکړي دي؟ یاره موږ ته هم راوله چې موږ هم ووینو چې رنګ یې څنګه دی، د سړي رنګ یې دی، د اوس دله رنګ یې دی، د سپي رنګ یې دی. د غیرت دی څه شي؟ دا ګولۍ چا درکړې ده؟ دا د غیرت ګولۍ چا درکړې دی؟ پښتونه ته خو پام وکړه، غیرت خو ته تباه کړی یې، ژوند یې درڅخه اخیستی، په بدو یې اخته کړی یې، د ورور سره جنګولی، 50,000 کیسې در باندې کړي دي، بیا هم راولاړې په غیرت ولاړې، غیرت دی دی، غیرت هی دی. یوه خبره دا کومه چې غیرت خو ما نه دی لیدلی، ما ولاکه لیدلی چې چیرې دی، څنګه دی. او غیرت څه شته وایي؟ غیرت په ځوان دا یې چې ورور خور ته حق ورکړه، لور ته حق ورکړه، د انسانانو سره مینه وکړه، د انسانانو ژوند وژغوره. زه هم غیرت به دا یي، موږ دا بله معنا ځنه اخیستې ده. دا بې غیرتي ده چې ورور وژنې، دا بې غیرتي ده چې ورور د اکا زوی وژنې، انسانان زیرې، خور ته حق نه ورکوي، لور ته حق نه ورکوي. ځوان دا به بې غیرتي، موږ به دا بې غیرتي غیرت بولو او غیرت به بې غیرتي بولو. نورو فیصله یې پر تاسې والله که مې سر په خلاصېږي. خو یوه خبره کوم، د انسان دغه باڼو نه دی، دا د سترګو دا باڼو، د انسان دغه د سر تار چې ټول دنیا راولي، چې د دنیا ټول عالمان راولي، چې ټول ساینسدانان راولي، پوهان راولي، لیکوالان راولي، تاریخ دانان راولي، سیاسي پارټیانې، سیاستدانان راولي، مشران راولي، کشران راولي. په والله که په ټولو د انسان دا د انسانانو اتاره بابا داسې ده، په دا ټولو د انسان د سر ویښته ولاکه جوړ کړي، یعنې نه یې سوی جوړولی، دونه نایابه، دونه قیمتي دی. نو ورور ته راولاړ سي، د غیرت لپاره انسانان حلالوي، انسانان ولې، بیا ورور ولې، بیا ورور د اکا زوی ولې، الله مل